په دې املا باندې څوک د اوبو ډک جام کیږي او هغه توی نشي داسې رکوع اوس چې ټیټ شوې فرض ادا شو سبحان ربی العظیم دی نوې سنت ترک شو فرض ادا شو تندې لګول پزمکه باندې دا تعریف د سجدې د سجدې تعریف دا دی وضع الجبهه علی الارض سجده ستوي تندې پزمکه لګول دې ته سجده وي اوس پوز او تندې چې دی دا یو اندام دی تندې ولګېدو پوز او چته پاتې شو هم سجده کیږي لیکن لګې به دواړه بعضې وخت کې که تاسو خیال وکئ دا د پټکي داول یا ټوپای سړی تر دې سترګو راټیټه کړي یخنۍ کې نو د سجده د پټکي په والو لګوله یا په هغه ټوپای د پاسه ولګوله نو دا مکروه دی دې سره مونځ مکروه کیږي نه سجدې په ټیم کې به ټوپای او د پټکي ول داسې کوې چې ستا تندې په ځمکه باندې ولګي بیا به سجده په داسې شي لګې چې د هغې زور ځمکې له ورځي ځکه چې ما تاسو ته عرض وکړو چې وضع الجبهة علی الارض په ځمکه تندې لګول دې ته سجده وایي که ته سجده په داسې توشک یا فوم باندې ولګې چې د هغې زور ځمکې ته ورنه راغی نو بیا سجده نه کړي نو عرض دا و چې دې کې به ډېر احتیاط کوئ نو قرت په مقدار د یو آیات دا فرض سورت فاتحه لوستل واجب دی ورسره زم د سورت چې دی دا واجب دی یو آیات مقدار لچ دی دا فرض قاعده اوله په منځ کې دا واجب ده که قاعده اوله ترک شو نو اخر قاعده کې به سجده ساو او کې د دې جبیره به وشي سجده ساو په کومو صورتونو کې واجبېږي عزیزانو مونږ منځونه خو کوو لیکن هغه قواعد د منځ چې دي هغه مونږ ته نه راځي هغه ضروریات د صلات چې دي مونږ ته نه راځي پنج بنا د اسلام دا فرض منځ حج زکات روجا او کلمه په ټول عمر کې یو ځل لا اله الا الله محمد رسول الله ویل دا فرض په ټول عمر باقی ویل چې دی هغه سنت او مستحب او د ثواب په درجه کې لیکن ټول عمر کې به یو ځل دا اقرار کوي چې لا اله الا الله نشته د معبود برحق الا الله مگر دغه یو خدای دی او محمد رسول الله دا د خدای رسول او د خدای پیغمبر دی نو یو ځل په ټول عمر کې ویل چې دی دا فرض اوس څنګه چې مونږ فرض دی دا سبق قواعد د مونږ د کول دا فرض دی مثلا منز پسماتی یو سړی مانا تپوسو کو چې یو سړی دی په ځنګل کې شپه ده ماسخوتن منز کوي اوس هغه ته دا پته نه لګي چې قبله کوم طرف ته ده او قبله ته مخ کول چې دي دا خو فرض دی به څه کوي څوک شتم نه چې تپوس دی وکړي چې قبله کوم طرف ته دی به څه کوي اوس دا مسله چې سړی له نه ورځي انا به مونځ پاتې شي حیران چې زه څه وکړم دی به تحرا کوي تحرا معنا سوچ فکر راغلی د کوم طرف نه وم په کومه لاره چې راتلم نور کوم طرف ته ها 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 دا سوچ به وکړي
هغه سمت به برابر کی چې په سوچ کم سمت دے برابر کی او هغه طرف ته منځ وکي کرستو بیا څوک پیدا شو پتا لګی دا نو منځ شوی زکا چې قرآن وای اینما تکونو اینما تولوا وجوهکم فثم وجه الله کم طرف ته چې تاسو مخ کې دغه طرف ته خدای دا د قابل جهاد چې الله پاک مقرر کړی دی دې کې راز دا دی چې د مسلمانانو منځ کې یک جهادي راشي اتحاد او اتفاق راشي کینی الله خو هر طرف ته نو دې به تحرک او په تحرا باندې با هغه سم د کعبه چې دی نو معلومه عزیزان اوس یو ځای کې دی برابر شو التا وبنشت اوس دی به سکی